غزني هغه تاریخي ښار چې د افغانستان د لرغوني تمدن، علم، فرهنګ او واکمنۍ له مهم مرکزونو څخه ګڼل کیږي. دا هغه ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوي د سترې امپراتورۍ د عظمت شاهد پاتې شوی دی او د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې یې د سیمې په سیاسي، فرهنګي او پوځي معادلاتو کې ځانګړی ځای لوبولی دی. همدا تاریخي او فرهنګي اهمیت ته په کتو غزني په 2014 کال کې د اسلامي نړۍ د فرهنګي پلازمینې په توګه وټاکل شو. خو د غزني تاریخ یوازې د فرهنګي او تمدني ویاړونو کیسه نه ده. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې د جګړو، سیاسي بدلونونو او بېلابېلو واکمنیو د سیاسي شاهد هم پاتې شوی دی. د تیر جمهوري نظام پر مهال غزني یو ځل د اسلامي امارت او د پخواني حکومت د ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو ډګر وګرځېد او په 1990 کال کې دغه ولایت مرکز د اسلامي امارت د ځواکونو لاسته ولوېد. خو پوښتنه دا ده چې غزني ولې د تاریخ په اوږدو کې د ښکېلو لورو د سیالیو او درنو نښتو په محور بدل شوی دی؟ د دغه ولایت ستراتیژیک او جغرافیوي اهمیت تر کومه ځایه دی او د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته د دغه ولایت د امنیت، اقتصاد، فرهنګ او بیا رغونې او ټولنیز ژوند په برخو کې څه بدلونونه راغلي دي؟ لیدونکو ستړي مه شئ، د انعکاس خپرونې ته ښه راغلاست. زه مسعود مطمئن یم د همدې پوښتنو د ځوابونو او د غزني د اوسني وضعیت د لا روښانه انځور لپاره د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ له رئیس ښاغلي حمیدالله نثار سره د انعکاس په نننۍ خپرونه کې بحث لرو. غلی رئیس صاحب ستړي مه شئ، خپرونې ته هم بخیر راغلاست. مننه چې افاق ته مو وخت ورکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلی اما بعد. په لومړي کې د افاق قدرمنو ټولو همکارانو، ټولو لیدونکو اوریدونکو، بالخصوص تاسو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. خوښ یم چې له تاسو او د تاسو له لیدونکو او اوریدونکو ډېره مننه کوم. رئیس صاحب، پیل له دې څخه کوو چې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو 5مه کلیزه هم بشپړه کیږي. د غزني د اطلاعات او کلتور وضعیت ته د 5 کلونو په هنداره کې که وګورو، تر ټولو مهم بدلونونه او لاسته راوړنې څه دي؟ بلې بیا هم تاسو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. واقعا چې د افغانستان اسلامي امارت پر راتګ سره په هیواد کې هر اړخیزې ګټې او هر راغلي او هیواد یو خپلواکۍ نظام راوستل. د دغو ورځو بالخصوص د 40 د اسد او 28 د اسد د خپلواکیو د ورځو مبارکي باید لومړی ټولو هیوادوالو، ټولو لیدونکو ته ورکړم. دا 40 د اسد هغه ورځ چې د افغانستان اسلامي امارت په ټول هیواد باندې حاکم سو. تر دې نه مخکې ورځې په سلسلهوار توګه باندې ولایتونه د اسلامي امارت واک ته لوېدل، چې دا د افغانستان په تاریخ کې ډېره یوه مهمه او ارزښتمنه ورځ ده. د اسلامي امارت پر راتګ سره الحمدلله په ټول هیواد کې د سرتاسري امن ترڅنګ د بېلابېلو پرمختګونو موږ شاهدان وو، چې غزنی هم د هیواد یو له مهمو داسې ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ګوتو په شمیر ولایتونو دي. نو بنا د اسلامي امارت پر راتګ سره هم په غزني ولایت کې الحمدلله موږ د ډیریو پرمختیایي پروژو د ډیرو لاسته راوړنو شاهدان وو او یو الحمدلله. په دغه ولایت کې هرې برخې الحمدلله او هرې ادارې په خپله برخه کې کار کړی دی، لاسته راوړنې لري. یعنې د اسلامي امارت ټول ارګانونه او ټول ریاستونه او ادارات چې په یوه ولایت کې یا په ټوله کې په وزارتونو په چوکاټ کې یا د عمومي ریاستونو په چوکاټ کې تشکیلات لري. په دغه ولایت کې الحمدلله ټولې ادارې ښه لاسته راوړنې لري، له ښوونې او روزنې څخه رانیولې بیرته تر د بیا رغونې تر برخه، بیرته د مخابراتو په ټوله کې په فرهنګي، اقتصادي او هر برخه کې الحمدلله ټولنیزو برخو کې غزنی ولایت یو ښه لاسته راوړنې لري او د یو ښه مدیریت په فضا کې الحمدلله د اسلامي امارت په دغه برخه کې کار کړی دی. ډېره مننه کوم رئیس صاحب. غزني د افغانستان په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. ستاسو په اند د دې ولایت تر ټولو مهم تاریخي، فرهنګي او ستراتیژیک ارزښتونه کوم دي او ولې د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې د ښکېلو لورو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل شوی دی؟ بلې و لکه څنګه چې تاسو ورته په سریزه کې ورته اشاره وکړه، همدارنګه غزنی د هیواد یو له مهمو او تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي او واقعا یو تاریخي ولایت دی. د دغه ولایت تاریخي اهمیت یا په ټوله کې هغه تاریخي ارزښت په بېلابېلو ډولونو یا له بېلابېلو زاویو څخه موږ بیانولی شو. په ټوله کې د غزني هغه پخوانی تاریخي ارزښت دلته د وخت د امپراتوریو تېرېدل یا
د دغه ولایت هغه اراضي ته په کتو باندې هغه جوړښت او منطقوي ارزښت ته په کتو باندې له ځان سره ډیری تاریخي ارزښتونه لري. په لومړیو کې موږ د ټول هیواد تاریخي ارزښت زموږ د دیني شعایرو په ساتنه کې دی، د دیني ارزښتونو په ساتنه کې دی. په ټولو کې په لومړیو کې غزنی له ځان سره الحمدلله تاریخي، جهادي او دیني او فرهنګي ارزښتونه لري. د دې ترڅنګ تاسو ته معلومیږي چې غزنی الحمدلله یو د مهمو امپراتورۍ حکومتونو مرکز پاتې شوی چې غزنویانو دوره یوه ډېره روښانه دوره ده. له هغې راوروسته مثلا د غوریانو یا په ټولو کې د غزنویانو دورې ته که راسو، غزنی په هغه وخت کې د دارالحکومت یا د حکومت مرکزیت پاتې شوی چې دا د غزني د تاریخ لپاره ډېر یو مهم ارزښت لري. او دلته تاریخي ابدات او هغه تاریخي او طبیعي سیمې چې د غزني کې اوس هم الحمدلله موجود دي، لکه د غزني منارونه یا په ټولو کې هغه ځایونه چې هغه د غزنویانو د تاریخ پورې تړاو لري یا له هغې نه هم پخوا تاریخونه لري. دا هغه ځایونه دي چې غزني ته په تاریخي او فرهنګي لحاظ باندې اهمیت ورکړی دی. ترڅنګ غزنی یوازې د حکومتولۍ مرکز نه و، بلکې دا د علم، ادب، فرهنګ او عنعناتو یو مهم مرکز و. همدې اساس ته په کتو باندې همدغه تاریخي اهمیت ته په کتو باندې په 2014 کال کې آیسیسکو یا اسلامي نړیوالو هیوادونو لازم وبلله ترڅو په 2008 کال کې غزنی د اسلامي ثقافت پلازمینه اعلان کړي چې 2014 کال بیا عملا د دې پرانیسته وسو. نو په ټولو کې غزنی الحمدلله یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی او دغه ولایت دغه نوم ورکونه ډېر یو مهم او ارزښتمن ګام دی. که دلته وپوښتم، غزني د تیر جمهوري نظام پر مهال د سختو جګړو او لیختو شاهد و. په ځانګړي ډول په 1490 کال کې دا ولایت مرکز د جګړې په ډګر هم ګرځېدلی و. آیا په دې جګړو کې دغه ولایت د تاریخي اثارو ته هم زیان اوښتی و او که نه؟ بالکل و. په دې کې شک نشته چې غزنی د امپراتوریو په نړولو کې یا د جهادونو په مهال باندې ډېر یو مهم سنګر پاتې شوی دی. دغه ولایت هغه ارضي د اوسېدا ځای یا دغه ولایت هغه جیوپولیټیک اهمیت په کتو باندې دغه ولایت ولسونه د هر اشغال په مهال باندې ډېر مهم پاتې شوي دي او په لوړو پوستونو د جهاد برخوال پاتې شوي دي. او نه یوازې برخوال بلکې د مشرۍ سلسله هم غزني ولایت ته ځانګړې شوې ده. الحمدلله موږ د انګریزانو په خلاف باندې مهم مشران لکه ملا مشک عالم رحمه الله د روس شورویانو په مهال باندې د اشغال په مهال باندې هم ډېری مشران درلودل چې له دغه ځای غزني نه جګړه رهبري کول او مجاهدین رهبري کول. همدارنګه د امریکانو په خلاف باندې په 20 کلنه مبارزه کې غزني داسې رول ادا کړ چې هغه د ټول هیواد په سطح باندې الحمدلله په هره برخه کې نوم لري. نو بنان طبعا کله چې یو ځای جګړې وي، کله چې یو ځای جهاد وي، کله چې یو ځای مجاهدین وي، طبعا هغه له ځان سره ورانۍ هم لري او د دې ترڅنګ ځینې مشکلات هم لري. ولې خوشبختانه بیا مې یادوم کوم چې د 300 امپراتوریو د نړیدا د اسلامي نظام پر راتګ کې غزني ډېر یو بارز رول ادا کړی او د دغې خاورې ولسونو او مجاهدینو په ګډه باندې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره ډېر مهم او ارزښتمن ګامونه اخیستي. ډېره مننه. رئیس صاحب، کله چې په 1400 کال کې غزني د اسلامي امارت له لوري ونیول شو، تاسو په هغه ورځ چیرته وئ؟ د هغې ورځې کیسه راته وکړئ. فکر کوم چې د غزني د هغه وخت والي هم د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري تر کابله پورې بدرګه شوی و. بالکل د غزني ټول مجاهدین د فتح په مهال باندې عملا په صحنه کې او عملا په لومړۍ کرښه کې و. د غزني قدرمن والي صاحب جناب ملا صاحب محمد زاید چې په عاجل الله باندې مشهور دی، د اسلامي امارت د مجاهدینو له طرفه هغه دلته والي و. هغه نه رانیولې بیرته تر ټولو اړوندو مسؤلینو، هغه که نظامي و که ملکي و، په لومړۍ کرښه کې قرار درلود. چون د اسلامي امارت هغه وخت کې هغه پالیسي همدارنګه وه، د مشرانو هدایت همدارنګه و چې که دښمن مقاومت ونه کړي تاسې هڅه وکړئ چې هغوی ته د تسلیمي لړۍ ورته پراخه شي او هڅه وشي تر څو د زیاتو وینې تویونې مخه ونیول شي. همدې لزومدي د همدې هدایت ته په کتو باندې د غزني ټولو مجاهدینو د وخت والي چې و د تېرې ادارې له هغه سره خبره وسوه او د هغه هدایت په اساس باندې هغوی ته تسلیمي ورکړله سوه او د یو ښه د اسلامي اصولو په رڼا کې هغه د غزني له محدودیت څخه وایستل سو.
او په ډېر ښه ډول سره غزنی الحمدلله د اسلامي امارت لاسته ورغی. البته طبعا هغه کسان چې مقاومت یې کول یا ډېر ظالم اشخاص ونه یې غوښتل چې په دغه ولایت باندې یا په ټولو کې په ټول هېواد باندې اسلامي نظام حاکم سو، طبعا به یو چاته مرزوب لا اوښتې وي، ولې په ټولو کې هغه ستراتیژي او پلان چې و هغه یو ډېر سوله ییز پلان و. ډېره بخښنې سره کله چې څو ولایتونه د افغانستان سقوط کړی و، وروسته له هغې غزني هم سقوط وکړ. اوس پوښتنه دا ده کله چې افغانستان سقوط کولی یا هم غزنی نیول کېدی، تاسو څه فکر کولی چې آیا څه احساس مو دلته درلوده چې موږ به مثلا افغانستان ونیسو، یا دا فکر د سره و چې موږ به وکولی سو مثلا بیا غزنی ونیسو؟ او تاسو پخپله په حیث د اطلاعاتو د غزني د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس په توګه وټاکل سو، آیا دا فکر له تاسو سره و که نه؟ بالکل په دې کې شک نشته چې یو مسلمان یو مجاهد د خدای جل جلاله په نصرت باندې او دغه په کومک باندې باور لري، او دا د موږ عقیده و چې الله پاک به یو اسلامي نظام راولي او دغه ناخوالې به پای ته رسیږي. ولې په دومره لنډ مهال باندې د هیچا باور نه کېده؟ خدای دې الله پاک یو ځانګړی نصرت وکړه، او په دې کې شک نشته چې غزنی بیا د اسلامي امارت په راتګ کې ډېر مهم رول ادا کړ. مخکې مې یادونه وکړه ځکه غزنی د کابل دروازه یادېږي. ډېری وخت به موږ دا اورېدل چې که غزنی نه امن وي کابل به ورسره امنه کېږي، او ډېری وخت هغه وخت دښمنانو هم یادونه کوله چې که غزنی د کابل یو دروازه بلل کېږي. نو بناً کله چې زه دا باور لرم چې د غزني فتح سبب د دې سو چې د کابل فتح پکې راغله او اسلامي نظام حاکم سو، او په دې کې شک نشته چې کله چې غزنی فتح شو د اسلامي امارت هغه ځواکونه چې په غزني ولایت کې وو هغوی مرکز کابل ته ولاړل، او سبب د دې سول چې ټوله اداره وشړېږي. ولې هغه علائم او هغه کوم کارونه چې تیرې ادارې ترسره کول، هغه که اداري فساد او هغه که د خلکو دغه څخه سوء استفاده و، همدارنګه داسې کارونه چې هغه سبب د دې ول چې باید دغه اداره ونړېږي، نو الحمدلله اسلامي نظام حاکم سو. ولې یادونه یوه خاطره باید زه ووایم، هغه تقریبا تر پاته څه وخت مخکې ځینې خارجي خبریالانو طبعا موږ هم هغه وخت په مطبوعاتي برخه کې کار کول، نو انشاءالله د جرمني یو اژانس و دلې غزني ته راغلي و. بیا په وروستۍ کې ماته وویل چې زه دا باور لرم چې په راتلونکي کې به تا په اطلاعات فرهنګ کې ووینم، ځکه زه په مطبوعاتي برخه کې وم. نو زما هېڅ باور نه کېده هغه وخت، ولې دوباره چې بیا راغی اسلامي امارت حاکم وایي ما تا ته ویلي و، ځکه هغه حالت ته تقاضا کوله تېره اداره شړېدلې وه چې بیا به راځو. ولې دا مو باور نه و چې موږ به بیا رئیسان یو، بیا به دلې اوسېږو. البته شهادتونه مو په نیت کې و، ولې د خدای پاک دا اراده وه چې اسلامي نظام هم حاکم سو او موږ ته بیا د خدمت زمینه هم پکې. ډېره مننه رئیس صاحب. که دلته راسو غزني د سلطان محمود غزنوي له دورې څخه تر ګڼو نورو تاریخي پړاوونو پورې د بېسارې تاریخي شتمنیو کور دی. دغه ولایت د تاریخي اثارو د ساتنې، بیا رغونې او ثبت په برخه کې اوس څه اقدامات شوي دي او کومې ستونزې لا هم پر ځای دي؟ بله هو الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره لکه په نورو برخو کې چې موږ لاسته راوړنې لرو، موږ په تاریخي او فرهنګي برخه کې هم الحمدلله بېلابېلې لاسته راوړنې لرو. د افغانستان اسلامي امارت د اطلاعات فرهنګ وزارت بالخصوص د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست د دغه ولایت تاریخي ابداتو ته، تاریخي ځایونو ته، تاریخي ارزښتونو ساتنې لپاره ځانګړې توجه لري، او په دغه برخه کې الحمدلله موږ په تېرو 5 کلونو کې په 10,000 تاریخي ابدو د رغولو شاهدان یو، چې ډېری هغه د اسلامي امارت له خپلې بودیجې څخه جوړ شوي دي، او ځینې هغه له ځینو همکاري مؤسسو یا فرهنګي نهادونو سره په همغږۍ او همکارۍ د هغوی له طرفه جوړ شوي دي. یعنې په ټوله کې ډېری داسې تاریخي ابدې چې ډېری مشهور هغه لکه مثلا د غزني په زاړه ښار کې ډېر یو تاریخي مسجد چې د باباجي صاحب په نامه یادېږي، ویل کېږي چې د مسلمانانو له راتګ سره په غزني کې لومړنی مسجد دی. همدارنګه د سلطان شهاب الدین غوري رحمت الله علیه مقبره، د خواجه ملکیار فرنده رحمت الله علیه مقبره، د زاړه ښار ځینې برجونه او ځینې نور د منارونو ساحه و ډېری د ساحې لکه سلطان محمود رحمت الله علیه مقبرې شاوخوا. یعنې په ټوله کې په 10,000 تاریخي ابدې په اساسي ډول او په حفاظتي ډول باندې د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست یا په ټوله کې د اطلاعات فرهنګ وزارت له طرفه جوړ شوي دي. ولې بیا هم انشاءالله هڅه کوو ځینې تاریخي ابدات زموږ اوس هم رغولو ته اړتیا لري، چې شاوخوا 10 تاریخي ابدې دي. دا موضوع له وزارت سره شریکه شوې ده. امید شته انشاءالله چې د اسلامي امارت له خپلې بودیجې او یا د ځینو همکارو
نهادونو سره په همغږۍ باندې ورغول شي. تاسو د غزني منارونو ته په اشارې سره وویل ډېری داسې څرګندونې کوي چې دغه منارونه د نړېدو په حال کې دي ځکه د باراني موسمونو په وخت کې دوی ته کار نه دی شوی. تاسو څه ډاډ ورکوئ ولس ته چې آیا په دې باندې کار سوی دی د مخنیوي لپاره کومه پلانونه تاسو سره شته او که نه؟ نه الحمدلله د غزني د منارونو وضعیت کاملا د ډاډ وړ دی. هلته هیڅ د پام وړ ستونزه نشته. د غزني د تاریخي منارونو اهمیت او تاریخ په اسلامي ټولنه کې ډېر مهم ارزښت لري. نو بناً د غزني د اطلاعات فرهنګ ریاست یا په ټولو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت به دا له اولویتونو څخه وي چې د غزني تاریخي منارونو ته توجه وکړي. نو هلته د هغوی جوړښت الحمدلله په ډېر ښه ډول سره شوی. هغلته نه یوازې دا چې تاریخي ارزښت لري بلکې یو هنري ارزښت هم د غزني منارونو لري. نو همدې اساس ته په کتو باندې د پام وړ ستونزه په منارو په سیمه کې نشته. انشاءالله هڅه به کېږي تر څو نه یوازې منارونو بلکې ټولو تاریخي ابداتو ته ځانګړې توجه وشي. ډېره مننه رئیس صاحب. سره له دې چې غزني مهم جغرافیوي موقعیت لري او پراخې طبي او بشري سرچینې هم لري، دغه ولایت خلک له کوم مهمو ستونزو سره مخ دي؟ بیکارۍ، فقر، سوداګرۍ او پانګونې د جذب په برخه کې کوم اقدامات شوي دي او که نه؟ بالکل لکه څنګه چې پخوا غزنی د علم، ادب، پوهې او علم مرکز و، همدا مهال هم الحمدلله لکه تاسو یادونه وکړه غزنی الحمدلله له بشري سرچینو څخه یا له بشري ځواک څخه یو ښه ولایت دی. الحمدلله د دغه ولایت ځوانانو په ټولو کې علمي اشخاص نه یوازې دا چې د غزني په سطح خدمت کوي بلکې د هیواد په سطح باندې خدمت کوي. نو طبعا موږ له جنګونو راوتلي یو، موږ له ناخوالو راوتلي یو، موږ له یرغلونو راوتلي یو، اقتصادي مشکلات به وي، خو د دې ترڅنګ الحمدلله داسې ډېره د پام وړ ستونزه نشته. اندازه به بیکاري هم وي ولی الحمدلله د دغه ولایت هغه اراضي یا په ټولو کې مالداري او زراعت سبب د دې شوی تر څو ډېری خلکو ته د کار زمینه برابر شي. ولی بیا هم په ځینو برخو کې لکه د اوبو کمښت یا د ځینو ستونزو یادونه باید طبعا سړی وکړي چې ځینو ځایو کې کیدای شي د مکاتبو ته ضرورت وي یا ځینو ځایو کې کلینیکونو ته ضرورت وي یا د لارو جوړولو ته. دا هغه شیان دي چې دا یو اندازه یې ستونزې بللی شو. که دلته ولنډه پوښتنه وکړم، د اسلامي امارت له راتګ سره ځینې کسان چې په زیاتره د اسلامي امارت په ادارو کې هغه اسلامي امارت رسمي فورم یا تصفیه ورقه چې ورته ویل کېږي، دا که څوک ونه لري هغو ته دنده نه ورکول کېږي. د تاسو ریاست په دې برخه کې څه کړي ده؟ هغه ځوانان چې مثلا د دې لایقت ولري چې وکولی شي په یوه اداره کې کار وکړي، تاسو څومره ځوانان جذب کړي دي د غزني د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې؟ او همداشان آیا تاسو هم اولویت دې ته ورکوئ چې باید څوک د تصفیې فورم ولري که نه د آزاد رقابت له لورې کولی شي ځوانان په دې برخه کې ثبت نام وکړي او کولی شي دنده ترلاسه کړي؟ نه، په دغه برخه کې د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست همدارنګه ټول هغه ادارې او ریاستونه نهادونه چې په دغه ولایت کې دي اولویت د یو چا علمیت ته په کتو باندې، د هغوی زده کړو ته په کتو باندې مسلکي او تخصصي برخې ته ځانګړې توجه شوې ده، بالخصوص په ملکي اداراتو کې، ځکه دغه اکثره ادارې ملکي او تخصصي برخې لري. نو بنا د غزني اطلاعات فرهنګ ریاست د اسلامي امارت په راتګ سره به شاوخوا 10 تر 15 نوي کسان جذب شوي وي چې دا اکثره یادونه باید وکړم چې د عصري علومو یا مسلکي او تخصصي برخه کې دي، ولې په نورو اداراتو کې هم چې جذب شوي دي یا د دغه ریاست تر ټول د آزاد رقابت له لارې که هغه ښوونکي دي که هغه د نورو ادارو انجینران مسلکي کسان دي، د آزاد رقابت له لارې د اصلاحات ادارې سره په هماهنګۍ باندې د اعلاناتو په صورت کې جذبیږي او د یوې کامیابې پروسې په ترڅ کې مقرر کیږي. البته باید یادونه وکړم چې ځینې نظامي ځایونه چې دي هغلته به طبعا یوه اندازه دغه شي ته اړتیا وي، ولې بیا هم په مطلق ډول باندې هغسې نه ده. موږ په نظامي ارګانونو کې ملکي او تخصصي ملګري لرو، په اداري بخش کې ډېری داسې کسان لرو چې هغه بلکې دغه کومه ورقه چې د اسلامي امارت د عضویت ته دا نه لري. نو دا یو معیار نه دی چې هر څوک باید دغه ورقه ولري یا جهادي سابقه ولري، بلکې د دې مسلک ته په کتو باندې او تخصص ته په کتو باندې اولویتونه هغو ځوانانو ته ورکول کېږي چې هم تعهد ولري او هم تخصص او مسلک ولري. رئیس صاحب که دا راته ووایئ چې غزني ولایت په تیر جمهوري نظام کې یو له ناامنه هیوادونو له ولایتو څخه و چې د جګړې په ډګر یا په میدان باندې تبدیل شوی و،
اوس که راته ووایې له دغه د اسلامي امارت له راتګ سره دغه ولایت ته آیا بهرني سیلانیان چې کومه راځي د غزني له ولایت له فرهنګ او د افغانستان له ښکلو د سیمو څخه لیدنه کوي، غزني ته د سیلانیانو د راتګ څومره زیات شوی دی او تاسې د 5 کلونو په ترڅ کې څومره سیلانیان ثبت کړي دي؟ بله، او د اسلامي نظام یا د امنیت یوه ځانګړتیا دا وي چې هر څوک په هغه ځای کې ځان ویني او هر چاته یوه زمینه د راتګ برابریږي. غزنی ولایت الحمدلله مخکې مو یادونه وکړه یو تاریخي فرهنګي ولایت دی. د اسلامي امارت په راتګ سره د نه یوازې داسې د داخلي سیلانیانو بلکې د خارجي سیلانیانو راتګ غزني ولایت ته زیات شوی دی او الحمدلله دغه ارقام او ورځ په ورځ لوړیږي. د دغه ولایت هغه تاریخي اهمیت ته په کتو باندې همدارنګه هغه طبیعي ځینې او ښکلي سیمې چې لري سبب د دې شوی چې نه یوازې داخلي بلکې خارجي سیلانیان غزني ولایت ته راسي. نو که په لنډو ټکو کې ووایم غزني ولایت ته د اسلامي امارت په راتګ سره په زرګونو د خارجي سیلانیان راغلي دي او داخلي سیلانیان خو د هر کال په ترڅ کې په لکونو باندې راځي چې یوازې د تېر 1403 کال په ترڅ کې شاوخوا 700 خارجي سیلانیان غزني ولایت ته راغلي وو او دغه لړۍ په سږ کال کې جریان لري چې دغه تېرو 4-5 میاشتو کې به شاوخوا 300 شاوخوا خارجي سیلانیان وي چې غزني ولایت ته راغلي دي. ولې زه باور لرم او دا زموږ ارقام دي چې وخت په وخت باندې لوړیږي او موږ هڅه کوو له خصوصي سکتور سره په ګډه همغږي باندې چې په غزني کې لازم سهولتونه د سیلانیانو لپاره هغه که داخلي وي او خارجي وي هغه برابر کړو. ډېره مننه. که په وروستیو کې راته وایې ښاغلی رئیس صاحب که د غزني د راتلونکو 5 یا تر 10 کلونو پورې لومړیتوبونو ټاکلو واک ترسره وي، کومې 3 برخې به تر ټولو مهمې وبولئ چې باید پرې جدي کار وشي څو غزني له خپل تاریخي نوم او ستراتیژیک موقعیت سره سم په یوه پیاوړې فرهنګي، اقتصادي او سیاحتي ولایت باندې بدل شي؟ بلې په ټولو کې دا خو ډېره یوه مهمه پوښتنه وي، ولې زما په نظر باندې د غزني دغه جیوپولیټیک یا په ټولو کې دغه ارضي اهمیت ته په کتو باندې یا دغه غزني هغه د کابل کندهار په غاړه پروت اهمیت ته په کتو باندې راتلونکي پلانونه که شخصا زما پکې واک وي دا وي چې غزنی باید په اقتصادي لحاظ باندې او په تجارتي لحاظ باندې یو پیاوړی ښار پاتې شي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت تاریخي اهمیت ته په کتو د دغه ولایت تاریخي ابدات او تاریخي او فرهنګي ځایونو ته باید ځانګړې توجه وشي. دا چې غزنی یو میدان هوایی هم لري، زه امید لرم چې انشاءالله دا به غزني ولایت ته د کارګو یا تجارتي میدان په توګه باندې بدلیږي. زما یو مهم برخه به دا وي چې غزني ولایت ته له مرکز نه د کارګو میدان را انتقال شي. د دې ترڅنګ په صحي، روغتیایي او حتی په علمي برخه کې به د غزني لپاره ډېر ځانګړې توجه کیږي، ځکه غزنی یو د علم او د فرهنګ ډګر و او باید په دغه برخه کې د پوهنتونونو په برخه کې یا د مدارسو په برخه کې یا د ښوونځیو د علمي چاپیریال د پیاوړتیا لپاره ډېره مهمه اړتیا ده. او د دې ترڅنګ ترانزیتي لارې چې غزني ولایت ډېر یو مهم دی، ولسوالیو ته د کانونو په منظم ډول باندې استخراج او د لارو جوړول دا هغه ولایتونه دي چې غزنی ولایت لري. د دې ترڅنګ ځینې طبیعي منابع دي یا د دوی په زراعت باندې کار کول یا بندونو جوړول هغه څه دي چې د غزني په اولویتونو کې قرار لري. ډېره مننه کوم د غزني ولایت د اطلاعات فرهنګ له رئیس صاحب څخه چې له موږ سره یې په ټاکلې موضوع خپل معلومات شریک کړه. درنو لیدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم نړۍ مننه. تر بیا چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو ښې چارې الله مو مل شه.